ټوکې د مودو راسې زمونږ په سرزمینو شوې ټوکې د مودو راسې زمونږ په سرزمینو شوې څومره بدمستی او خرمستی په دې ګلچینو شوې زهر راکوې د فال پرهیز د پوس مې نه کوې او تا سره په کور کې سوداګانې د ګبینو شوې او زه د ژوند په لار کې فریبچن اشنا لوټلی یم زه په دغه خاوره غاصبانو جوړولی یم او ډېرو مې د سرو وینو په سر کې شراب څښلي دي او سترګې مې ګواه دي ما په خپله اورېدلي دي او موږ د ژوند په لار کې تل په وینو لامبېدلي یو چا په سور دوزخ او چا په شین جنت لوټلي یو زه به د خپل نوم نه د دهشت دا ټکې وران کړمه نن په داسې حال کې رانه بل کرامت نه کېږي زه اوس یو داسې شخصیت راغواړم چې نه را سره داسې الفاظ شته دی نه زما خوله دومره دغه ده چې زه د هغه شخصیت تعریف وکړم یا د هغه نوم قدرې واخلم خو زه به درته دا ووایم چې اوس به میا صاحب افتخار حسین تاسو ته راشي او په اردو کې به چې کوم ځکه چې دا جرنلسټ راغلي دي ځکه چې دا جرنلسټ حضرات راغلي دي نو دوی به چې کوم دوی سره به چې کوم دی نو یو تفصیلي دغه وکړي او د هغې نه پس به چې کوم دی زموږ بسم الله الرحمن الرحیم د جلسې صدر صاحب ډېرو لطفمندو حاضرینو او ډېرو زیاتو سړو یو زنانه زما صحافیان وروڼه دوی وایي چې اردو کې خبرې زه به اردو کې خبرې کوم یو څو خبرې زه غواړم چې په پښتو کې اول وکړم د ټول نه اول خو زه ستاسو مشکور یم چې دومره لوی عزت هم راکړو ځکه چې ستاسو خلکو سره هر څه شته خو ټایم نشته نو دا ټایم چې تاسو وختې دی او راغلي او دلته ناست یې او زموږ به ماتې ګوټې خبرې اورئ نو دا زموږ لپاره چې کوم دی اعزاز دی او ستاسو د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او مونږ د ټول د یو وطن خلک یو خو چونکې تاسو په داسې وطن کې وخت تېر کړو چې تاسو ډېر څه زده کوو مونږ په شا پاتې شو نو څومره خبرې چې وې خو د خدای په فضل تاسو واورېدې ځکه چې دومره مونږ په پاکستان کې نه خبرېږو څومره چې تاسو د میډیا نه خبرېږئ او تاسو د ټي وي نه خوځئ نه تاسو اوس څه کېږي اوس څه کېږي نو تاسو زموږ نه لږ زیات خبرې او زه به یو ستاسو دا موډ لږ ښه کړم ځکه چې ډېرې خبرې سړی واوري نو طبیعت یې لږ دروند وي نو یو کلیوالو هغه سره چای کوه نو هغه یاره ښار ته به یوسمه نو که ګرانه خرڅه شوه نو ښار ته یې چې وروړه نو هغوی دا هم روښیار وي لکه چې دا تاسو هوښیار یې هغه ورته وایي چې دا چرګه خو چې کوم دی ستا بیماره ده مطلب یې چې ارزانه راباندې خرڅوي نو هغه ته چې دا د کلي چرګه ده په ښار کې شرمېږي دا بیماره ده زه مو کلیوال سړی یم او ډېر پسمانده علاقو سره تعلق لرو ستاسو غوندې عقل پویه خدای دې وکړي چې مونږ هم په هغې باندې پوره وخېږو تاسو د غرض او د مطلب خبرې وکړي زه به یو دوه درې خبرې د دې په بنیاد کوم چې زمونږ ملنګ بابا فخر افغان باچا خان په موږ ډېر لوی احسان دی نو زه به څومره خوشقسمت یم چې په امریکا کې او په نیویارک کې زه به د خپل بابا خبرې کوم زمونږ محسن او هغه زه په دې بنیاد کول غواړم چې زه کوشش ټول عمر کوم چې د خپل وطن نه بار یم نو زه د پاټو ذکر نه کوم ځکه چې دا ټول خلک زما لپاره قابل احترام دي زه د وطن په حواله خبرې کوم او د هغې ملنګ بابا یو څو خبرې کوم چې د هغه تصویر دې دنیا ته
داسې ولې ښودلی شوی دی چې هغې کې حقیقت نشته. د ټول ناول خو د بابا د تحریک آغاز، د بابا تحریک دا سماجي تحریک و، دا سیاسي نو. او دا یې کتل چې زمونږ په دې سیمه باندې او په دې قوم کې کمې کمې خامۍ دي. نو بعضې ډاکټران چې کوم دی نو هغه نیغ په نیغ علاج کوي، نو که مریض یې پورې وسکو که کار یې وکړ. بعضې سړی تشخیص کوي او بیا علاج کوي. باچا خان د خپل قوم د مرض تشخیص کړی و، بیا یې ورله نسخه ورکړې وه. او زمونږ د ټولو مرضونو چې بې اتفاقي د هغې بنیاد دی. د یو بل بد چې کوم دی نو دا زمونږ په د هسټرۍ یوه حصه ده. دشمني، تربګني، په وړو وړو خبرو جنګ جګړې کول، د بل بېعزتي کول، په یو ون او پټي باندې مونږ کروڑونه روپۍ ولګوو، دشمنۍ وي. وایي چې که 100 کاله پس دې بدل وویشتو نو وایي مطلب یې چې ناوخته نه دی، لکه په وخت یې وویشتو، لکه 100 کاله پس به هم بدله وي. دا هغه نیګیټیو پښتو وه چې بابا راوچته کړه. هغه وایي چې مونږ زه په تاسو کې دشمني او تربګني ختموم، نفاق ختموم، نفرت ختموم، تشدد ختموم، مینه، محبت او ورورولي در کې پیدا کوم. څومره سپېڅلې جذبه ده. نه ووټ غواړي، نه حکومت غواړي، نه سیاست کوي. سماجي تحریک دی او په انسانانو کې د انسانیت مینه پیدا کوي، د خپلې خاورې سره مینه پیدا کوي، کمیټمنټ پیدا کوي. او په هغه جذبه هغه میدان ته وځي او د هغې دپاره هغه آغاز کوي. نو چې آغاز کوم کوي نو هغه بنیاد یې دی چې زما په دې سیمه کې تعلیم نشته، نو خلک خبر نه دي. نو چې څوک خبر نه دی ته ګناه نشته. نو 100 سکولونه یې جوړ کړل، آزاد اسلامي مدرسې. او هغه 100 سکول یې جوړ کړل چې په هغې باندې 15 کاله هغه جیل وخوړل. نن سبا چې څوک سکول جوړ کړي پیسې پې ګټي. او هغه د قوم د شعور د بیدارولو لپاره چې دا نن زه ستاسو مخې ته ولاړ یم، زما د علاقې او د کلي ملګري دلته شته. زه په خپله په هغې سکول کې ما سبق ویلی دی، په پبو کې چې نن هم د هغې بنیاد شته، د باچا خان سکولو چې هغه هلته جوړ کړی و. او زه د هغې طالب علم چې نن ستاسو مخې ته ولاړ یم. موږ په کلي کې ورته اسلامي سکول وایو، په چندو باندې چلېده. حسین احمد مدني صاحب د هغې بنیاد ایښی، او خدای خدمتګار زما فارم ماسټر و، خدای خدمتګار زما چې کوم دی نو هډ ماسټر و، او خدای خدمتګار زما د قرآن شریف ښه. اوس زما غوندې تاسو سوچ وکئ چې زه خپل ځاني لکه تاسو صرف میډ ماته ویلی شي، لکه زما پلار نیکه سیاست نه دی کړی. زمون په خاندان کې سیاسي شخصیتونه نشته. خانان او د ځمکې مالکان زمون په خاندان کې نشته. زه ستاسو مخې ته یو غریب سړی چې اسلامي سکول په چندو چلېدو نو غریبانان به پکې سبق وي. نو که د باچا خاندا سکول نه وی نو نن به په نیویارک کې مې افتخار څنګه چغېدو. دا خو هغه برکت دی چې احساس. او بیا کله کله ما نه ټي وي والا تپوس وکړي، ریډیو والا تپوس وکړي چې میا صاحب ته څنګه دې نظریې دې دغه ته راغلی. زه وایم چې زه نه م پوهېدم، نو چې ما په سکول کې سبق ووی نو دا خدای خدمتګار چې ما ته سبق ښه و، دومره مخلص خلک وو چې تاسو تصور نه شئ کولی. نو غیر شعوري طور چې کوم دی نو زما په ټول وجود کې هماغه نظریه او هغه سوچ چې کوم دی هغه ګلی شوی دی چې د انسانیت خدمت چې کوم دی نو دا زموږ مرام دی. او تاسو یقین وکئ چې هغه سکولونه په ګوټ ګوټ کې شته. ولي خان چې کوم دی باچا خان بیا داسې سکول نه جوړ کړی چې مونږ چې خپل سکول جوړ کړو ته خو پته وي چې دې کې خو څه شته نه. نو خپل زوی م په انګلیش میډیم کې داخل کړي او پردي په دې کې لوټو. باچا خان لومبی خپل بچی چې کوم دی
چې کوم سکول یې جوړ کړو نو زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولي خان دغه سکول شاګرد و هم په هغه سکول کې چې کوم دی نو داخل کړی هغه بیا بل چې کوم دی نو راکړی زه د دې نه لږ مخکې ځم چې په هغې باندې چې کوم دی نو هغه جیل ته لاړ جیدادونه یې ضبط شو ولې انګریز دا سوچ وکړو چې دا کوم کار دی کوي خو دا زما د حکومت د خاتمې خبره ده د نورو خلکو خو چې زما مخالفت کوي خو زما هېڅ نشو کولی دا دی چې کوم کار کوي چې قوم کې به شعور پیدا کوي دی به بیا دوست دشمن پیژني ده کې به بیا اتفاق وي او ده کې به ورورولي وي او دی به بیا د خپلې خاورې سره د ازادۍ د کمیټمنټ په بنیاد خپل ډیمانډ کوي دا خطرناک سړی دی نو باچا خان پلار یې راوغوستو د باچا خان پلار ته وایي چې دا زوی دې منې که کني نو جیل ته به یې واچو سزا به ول ورکړو جیداد به یې ضبط کړو نو باچا خان پلار راوغوستو چې بچې دا ته څه کار کوې چې د انګرېز درته دومره غوسه دی مې کوه دا ډېر ظالم دی په رښتیا وایي چې کوم دی نو جیل ته بوځي او جیداد به یې ضبط کړي نو باچا خان خپل پلار ته وایي چې بابا ته خو مسلمان یې مونځ کې که سبا دې درته وایي چې دا مونځ مه کوه نو ته به څه کوې وایي زه مسلمان یم که سر رانه پرې کوي پرېږدي که خو زه به د مونځ نه منې نه شم نو باچا خان ته چې داسې زما هم د خدای سره لوز دی چې زه به د دې خپل کام خدمت کوم که سر مې پرې کوي پرېږدي که خو زه د دې نه پرې کېږم نه دې کمیټمنټ ته ګورئ او دې کمیټمنټ بیا کوم خلک پیدا کړي دي بیا باچا خان چې کوم دی د عدم تشدد د اصلي سره راپاسي کوم قوم کې راپاسي چې هغه د ټوپک او د تورې او د ډز نه بغیر بله خبره نه کوي څومره ګران کار وي او بیا دا چې پکې معاشره کې خلک دا خبره هم کوي دا خو سړیه د عدم تشدد خو بېغیرتي ده دا نس خبره او بیا پکې دا خبره به کوله چې دا خو د هندوانو ګاندیجي فلسفه ونه باچا خان د ګاندیجي ملګرو بابا په هندوانو کې خو عدم تشدد ډېر اسان ځکه دی چې هغې خو غوښه خوري نه ای کې غوسه کم ده ای خو په خپله عدم تشدد دی خو تاسو ټول ملګري دلته پوه ناست دی زه ورکوټې وخت به ځکه ستاسو به وخت لږ په دې لګي چې دلته دې سوالونه کېښوده زه د هغې په بنیاد باندې په دغه کې راځم چې د عدم تشدد د فلسفې دا خدای فلسفه ده ځکه چې تور شته نو سپین شته ورځ شته نو شپه شته تشدد شته نو عدم تشدد شته او په قرآن کې وایي چې څوک فساد خورئ په مونږ کې نه دی څوک چې فساد کوي جهنمي دی فساد څوک کوي تشدد والا کوي که نه مطلب تشدد د خدای په نیز باندې چې کوم دی نو جرم دی او بیا دا پیغمبري کار دی د ټولو پیغمبرانو هیستري شته او د هر چا د خدای پاک د خپل وخت معجزه ورکړې ده عیسی علیه السلام په پیغمبرانو کې هغه پیغمبر و چې د ده په وخت کې کینسر علاج و دا چې مونږ کله کله کېږو که نه او مونږ وایو چې اوس د کینسر علاج راوته د عیسی علیه السلام په وخت کې د کینسر علاج دنیا پلټه خوري کله یو سټیشن غږوي او کله بله غږوي نو خلکو په چې ځه ته ولې ژوندي کوه نو طبیب هر څه کولی شي خو مړی نه شي ژوندی عیسی علیه السلام پیدایشي پیغمبر هغه د مور د پاکیزګۍ په ماشوموالي باندې چې کوم دی خپل اظهار کړی خو دا معجزه چې ړندو سترګو له نظر ورکول او مړی ژوندی کول دا تر دې وخته نشته چې پیدایشي ړوند دي نو څومره ترقي وشوه په سترګو کې او دغه رنګ چې کوم دی نو مړی بیا تاسو څومره ژوندی کړو نو خلکو وایي سړی وایي دا به بېهوشه شوی و نو چې راپاڅم نو د
نوح علیه السلام زوی چې کوم دی نو ژوندی کړو چې هغه د عیسی علیه السلام نه 4000 کاله مخکې تېر شوی. نو بیا چا سره د دې جواب نو سوچ وکړئ چې د خدای نه پس کوم کار چې خدای کوي هغه عیسی علیه السلام د هغه معجزه ده. د دې نه زورور څوک شته؟ د دې نه به زیات زورور څوک او هغه به چې کله تبلیغ کوو نو چې په یو مخ بیا و نو بل مخ بیا وتل. عدم تشدد څه ته وایي؟ دا د زورورو خلکو کار دی، بهادرو خلکو کار دی. بزدله سړی چې کوم دی تشدد کوي، کوم چې نر وي غیرتي وي دی به ټول عمر چې کوم دی صبر او تحمل نه کار اخلي. ځکه خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وایي چې ټولو کې بهادر سړی هغه دی چې غصه برداشت کړي، په ځان تېره کړي. د ګزار بدل کې خو هر سړی ګزار ورکولی شي. لہذا د باچا خان د عدم تشدد فلسفه دا خدای فلسفه ده، دا پیغمبري فلسفه ده. او دا نن چې موږ ولاړ یو په دې ځای کې یو، موږ د ټولې دنیا لپاره عدم تشدد غواړو. موږ مینه غواړو، ورورولي غواړو، امن غواړو. تشدد لہذا په دې خبره کې د چا به څه اختلاف وي، دا د سماجي تحریک په بنیاد د باچا خان ایسوه. خو چې کله باچا خان سره د 15,000 کسانو گرفتار شو، بلکې په هغه کال 10,000 کسان چې کله د هندوستان د ازادۍ خبره وه، نو باچا خان مسلم لیگ ته سوال جواب ولېږه چې دا انګریز ما سره ډېر ظلم کوي، نو زما دا تحریک خو خدای خدمتګار تحریک ته او سماجي تحریک ته، نو په ټول هندوستان کې چونکې ستاسو سیاسي تحریک دی، نو که ما سره ملګرتیا وکړه نو زه به چې کوم دی د دې سره په مقابله کې برابر شم. نو هغوی ورته وایي چې موږ خو د هندوانو خلاف یو، موږ خو د انګریز خلاف نه یو. دا هسټري ده، د هسټري ته ګورئ. نو د هغې نه پس باچا خان چې کوم دی نو ګاندهجي له سوال جواب لېږلی، جرګه یې لېږلې ده. او بیا ورته هغه ووایي ګاندهجي چې بلکل زه ازادي زه غواړم، ته غواړې. دلته چې کوم دی نو د خپل وطن ازادي غواړې او ستا ازادي ده، ته جیل ته تلې، انګریز لېږلې، زه ستا د جیل د راوتو به تحریک چلو. تا چې کوم دی د سماجي تحریک خبره کې دې کې ملګرتیا کوم. لہذا د هغې وخت نه باچا خان خدای خدمتګار تحریک ختم کړی نه دی، هغه د کانګرس سره په اتحاد او په الحاق باندې چې کله د کانګرس ممبر ومو نو خدای خدمتګار تحریک ختم کړی نه دی، سماجي تحریک د هغه چلېدو. لہذا دا مې د ځوانانو ته دا خبره کوله. زه بیا د دې نه مخکې ځم چې د اتفاق او اتحاد خبرې نو پښتنو کې د خدای اتفاق پیدا کړي. باچا خان ډېر غټ کتاب لیکلی دی، 3.5 صفحې کتاب دی. نو په هغې کې اخره کې هغه یو ټپه لیکلې ده چې د زړه په باغ مې ګلی وشوه، د زړه په باغ مې ګلی وشوه، بویه چې بیا بهار راځي سپړې ګلونه. مطلب دا څه مې وي ستاسو د دومره غټ کتاب نه پس نچوړ ده چې پښتنو کې مې اتفاق پیدا نه کړو. دوه شیزه دي د مرضې خولي چې یو بې اتفاقي ده او بل پیسې ته د ټینګې نه ده. اوس که هغه مونږ ته زموږ مرض خولی دی او مونږ په کم مینې خو دا مرض به ځان نه وباسو که نه، نو ځان ته وګورئ چې زموږ د اتفاق او اتحاد څه پوزیشن دی. زه اکثر په دې کلو کې به ما جلسې کولې نو ما به لطیفې ورسره وې نو خلک به لږ په اسانه پوهېدل. وایي په یو دوزخ کې 3 کویانو په 2 د فرشتو ډیوټي وه، په یو نه وه. نو تپوس یې وکړو چې دا ولې وایي د 2 کې پردي قومونه دي، د یو بل سره مدد کوي، سر ته راخیږي فرشتې ګزارئ. وی دا بل وی دی که پختانی دی دی پخپل یو بل خپی راکاگی دی فرشته ورطی ضرورت میشه.
عیسی علیه السلام د خدای پاک دیدار راتلو په لاره کې یو ملنګ ناست و هغه ته یې چې خدای پاک ته ځې نو د کټې وټې درک مې نه لګي خدای پاک ته وایي چې یو خر راکړي چې ځنګل نه پرې لرګي وړم خدای پاک چې کوم دی نو عیسی علیه السلام موسی علیه السلام ورته خبر وکړه منظور یې وکړو وایي چې کاسې غوښتې وس به مې ورکړی خو زه چې خر غوښتې خر کې بل دا څومره زور واچوم نو چې واپس راغلو نو دا غریب ته تپوس کوي یو ته ستا خر منظور شو دی ډېر خوشحال شو وایي ستا خوا کې یو ګاونډي و د هغه کلبه کنډمه ده غوی یې مړه دی هغه د غوی منظور کړو دور بوز را واچو موسی علیه السلام ورته ویلي خدای پاک ته وایي چې خر دې رانه والي خو ګاونډي له مې د غوی نه ورکړ زمونږ او ستاسو د بې اتفاقۍ او د نفاق چې څنګه تاسو خاندي داسې راپسې پردي قومونه خاندي ګرانو ملګرو چې تر څو د اتفاق او اتحاد دا لار مونږ خپله کړي ني او د عدم تشدد په بنیاد چې مونږ دا مرض د خپل ځان نه وښکیني او تربګني او دښمني هم ختمه کړي ني او مینه ورورولي هم پیدا کړي ني او علم هم ترسره کړي ني تر هغې پورې ترقي دا ممکن نه ده سیاست خو به کېږي سیاسي میدان زه اوس هم وایم چې په ټول برصغیر باندې د باچا خان احسان دی په ټول برصغیر بشمول افغانستان چې کوم تحریک باچا خان چلولی دی د سیاسي بیدارۍ تحریک د دې اثرات په ټوله دنیا کې د برصغیر ورسره د افغانستان بشمول هغې کې شته نو پارټۍ خو دا چې خپلې دي زه به نن یو پارټۍ کړم سبا بله کې بل به بله کې بل پارټۍ خپلې دي خو قومونه خو خپل محسنان نه یې چې کوم قوم خپل محسن یې کړي دی به څنګه وایي چې زه به ترقي کوم زه به مخکې ځم ته خپل پلار وګوره بیا د پلار نه پس نیکه وګوره د نیکه پلار دې وګوره تپوس دې وکړه چې باچا خان نو دا تحریک نه وی ته به په سیاست پوهېدې تا به سبق ویلی ته به د څه نه خبر وي د غریب سړي له احساس ورکول نن خلک خبره کوي غریب هلته او غریب دلته باچا خان دا چې موږ ورته کسبګر وایو کسبګر له عزت چا ورکړی دی خدای خدمتګار تحریک باچا خان ورکړی دی باچا خان به وي چې تاسو عجیبه قوم یې چې کوم سړي کې هنر دی نو ستا بدي شي او بېکاره سړی هم خوښ دی جولات چې کپړې جوړوي نو ورته جولا و ده سره به غم خادم نه کوي دا خو په پښتنو کې څه هم نه دی نو زه د دې خدایه پاکه چې دوی جولا کپړې نه وي جوړې کړي او دوی پښتون کمیس پرتوب نه وي جوړ کړی نو دی به د پښتو کابل و خو دوی جولا وله مطلب چې د پښتو کابل کو د دې جولا خو لاسونه د ښکلولي دي خو که مونږ خپل کام پېژنو خپل ځان پېژنو نو مونږ وایو چې ده سره خو غم خالي او چې انګریزانو کې څوک کپړه جوړوي دا انډسټریلیست دی دا کارخانهدار دی زما هغه چې جوړوي غم خالي دي ورسره مه کوو دا ولې دا شعوري طور د خپل هنرمند نه نفرت کول قوم زوال ته سپارل دي دا په مونږ کې کار کړی دی نه یې خو هغه سره خو اړو مطلب خبره کول ګناه ده شډل پډل سړی وي د دې دوکان ته بدل نه شي چې دا دې مخه چې ځي مخې د کتوني چا خوا نه راځي ښه دا یې عزت شي نو نه ته نه وایي چې دې مات شکل راله مه جوړوه او اوس خو ترقي چې اوس خو بیوټي پارلر دي اوس خو لا بل شانتې خبره ده د دې خلکو احترام پکار دی د کولال ته موږ سپک ګورو ګرانو ملګرو دا خو چینه لوښي راووتل او تاسو به په دې ښه لوښو کې یې زموږ طرف ته خو انسانانو سر ته خیر نشته دا لوښي خو پرېږده خو دا د ګټو وټو خلک یو که نه دغه د شاړو لارو خلک یو کولال به کنډول جوړول هم به پکې وبس کوي او زموږ کلي کې خو کولالان ډېر دي او د کنډول هم ډېر او چاټۍ هم ډېر مطلب کوزې هم ډېرې او هر څه دی نو مونږ د کولال نه نفرت کوو ګرانو ملګرو لږ سوچ وکئ چې کله دا دنیا کارخانو ته نه وتلو لوښي نه جوړېده او د چین نه ماله څه نه راتله نو زما په دې علاقه کې دا خلکو خوراک په څه کې کوو چې دې کولال
کنټرول نه جوړ کړی تا به اوبه په څه کې څښلې چې منګې نه جوړ کړی تا به په څه کې لہذا دې خبرې له راځم چې باچا خان به ورسره یو بله خبره کوله چې موږ به کیسان ته سپک کتل مزدور ته به هم سپک کتل دنه د خولو بوی ځي چا ته به هم ښه کتل خان بابا ته چې تیاره به یې خوړه او پلنسټ او خټخېټې د انصاف د تقاضې مطابق چې چا محنت کړی دی د هغه قدر او د هغه انصاف نو ګرانو ملګرو باچا خان به وي چې دا قومي خان دا هم د تحریکي سره خو دا غریب کسان هم د تحریکي سره نو که چېرته دی په تیاره باندې خوري او دته سپک ګوري نو دا مزدور چې کوم دی د ده لاسونه د ښکلولي دي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې ته چا سره لاس میلاو کړې او سخت دي نو ښکلې کړه ځکه چې دا د مزدور لاسونه دي په خپل مټو باندې چې کوم دی ګټي تیارخور په دنیا کې یو ځای کې په یو کتاب کې او په یو قوم کې چا خوښ کړی نه دی لہذا زمونږ ورسره یو ټکی بل هم چې زمونږ په معاشره کې تفاوت او تفاوت د یو خاص خلکو لپاره یو سکول سیسټم او د غریبو خلکو لپاره بلو نو مونږ به وایو چې باچا خان به وایي پورې که سپورې په شریکه دی دا به د ټولو شریکه نو که د غریب زوی قابل وي نو د مالدار زوی به ورته لاندې کښېني او د غریب زوی به بره کښېني دا نشته دا خدایي قانون نه دی چې د خان زوی به هم بري او د غریب زوی به لاندې دا قانون نه چې څوک قابل دی دی به بري او چې څوک نالایق دی دی به ورته چې کوم دی نو لاندې ناست ګران ملګرو دا هغه بنیادي زمونږ او ستاسو د تحریک جوړ دی مشرانو پکې ډېرې قربانۍ ورکړي تسلسل را روان او نن چې کوم دی دا تاسو مونږ ناست دي زه هغه خبرې چې کوم د دې وخت سره تعلق لري که ستاسو اجازه دي زه به په اردو کې کوم خو د دې وخت د مناسبت سره دلته شعرونه ډېر ویلی شو د پښتو په حساب چې دا کوم کشارې مونږ ته پېښې دي د دې د قربانو لپاره ایمان تېرول غواړي او زه اکثر یو شعر ویم وایي زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس له مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ خلک پې وایي ته پرېږدي دا به داسې تیار شعر راغلی مونږ یې په ډېر په لنډو وایو خلک پې ټوټې ټوټې شوي خلکو پې ډېرې قربانۍ ورکړي وایي خلک پې تېر شوي د سرونو نه او خوله ونه خاطر په تشه خوله غواړي دا چې دا دلته تر دې ځای رارسېدلې خبره ده زما ټولو ملګرو ته دا خواست دی زه اوس چونکہ اسٹیٹ سے حکم ہوا ہے تو یہ پس منظر تھا جو میں نے پشتوں میں بیان کیا آپ محسوس نہیں کریں گے چونکہ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اب بات میں کرنے جا رہا ہوں تو چند باتیں ایسی ہیں کہ میں اردو ہی میں آپ سے کر لوں تو یہ مناسب رہے گا ایک تو بنیادی انہوں نے ایک سوال کیا کہ دہشت گردی ہماری سرزمین پہ کیوں ہے کیوں کا جواب تو بہت طویل ہے اور بہت وقت مانگتا ہے میں مختصراً بیان کروں گا اگر آپ کی تشنگی رہی تو میں معذرت چاہوں گا سب سے پہلے تو یہ کہ ہماری دھرتی دولت سے مالا مال ہے اور ہماری دولت پہ دنیا کی نظریں ہیں بدقسمتی سے ہم نہ اپنی دولت کو استعمال کر سکے نہ ان کو زمین سے نکال سکے لیکن دیار غیر کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ زمین کتنی دولت اور مالا مال ہے عرب کنٹریز کو تیل کے حوالے سے آج بھی ان کے تیل پہ اپنا کنٹرول نہیں ہے تو ان کو پتا تھا کہ یہ سرزمین تیل کی سرزمین ہے تو
ان کو کس طریقے سے قابو میں رکھنا ہے، تو ان میں مزاحمت کی تحریک نہیں تھی، لہذا ان کو قبضہ کر لیا گیا۔ ہماری سرزمین کو قبضہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں مزاحمت کی تحریک ہے۔ یہاں سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خزانوں پہ اگر ان کا کنٹرول رہا تو پھر تا قیامت ہماری نسل غلام در غلام رہے گا، لہذا ہم ایسا کرنے نہیں دیتے۔ تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو بھی اس سرزمین پہ آیا تو ہر ایک جگہ کو فتح کیا، لیکن جب ہماری سرزمین پہ آیا تو اس کو مار کھانی پڑی۔ کیونکہ ہم بحیثیت قوم تو ہم میں وہ شعور پیدا نہ ہو سکا، لیکن ہمارے بڑوں کو پتا تھا، اس لیے تو ہمارے بڑے پہاڑوں میں رہا کرتے تھے کہ دولت پہاڑوں ہی میں ہے اور پہاڑوں کی سرزمین۔ اور اس حوالے سے میں دہشت گردی چونکہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا رکھتی ہے اور ان کو کسی نہ کسی طور یعنی اسلحہ بھیجنے والے لوگ، ٹینک بھیجنے والے لوگ، ان کو دنیا میں کہیں نہ کہیں ایسی جگہ چاہیے کہ ان کے اسلحہ بھی بکتا رہے، ان کا کاروبار بھی چلتا رہے۔ لہذا ہم وہ لوگ ان کے فوکس میں آ گئے اور پاکستان کی سرزمین پہ اور افغانستان کی سرزمین پہ ان کی نگاہیں پڑی، اور پھر کچھ تو غیروں نے کام کیا، کچھ اپنوں نے کام کیا۔ اگر ہم اپنی مفادات کے لیے پالیسیاں بنواتے تو پھر یہ دہشت گردی ہماری سرزمین پہ نہ ہوتی۔ ہم نے غیروں کے لیے، غیروں کی مفادات کے لیے پالیسی بنائی، اور یہ ایک قوم کی میں بات نہیں کر رہا، ایک حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ جب سے پاکستان بنا ہے بدقسمتی سے آج تک ہم پالیسیاں بدل نہ سکے، ہم قومی مفادات میں پالیسی بنا نہ سکے، اور ہماری ہر حکومت یہ سوچتی رہی کہ غیروں کے ہاتھوں میں رہیں گے تو وہ محفوظ رہیں گے، لہذا پالیسیاں بھی تو افغانستان سے جو لوگ آئے تو وہ ہماری غلط پالیسیوں کی بنیاد کے نتیجے میں آئے، مہاجر بن کے آئے، ہم نے مجاہد بنایا۔ یہی مہاجر ایران میں بھی تھے، ہم نے ان کو کلی چھٹی دے، یعنی مہاجر کی اپنے بین الاقوامی اصول ہوتے ہیں، ان کو رکھنے کے لیے ہم نے وہاں کوئی اصول نہیں اپنایا۔ وہ آتے رہے اور ان کے یعنی مہاجروں کے بین الاقوامی سطح پہ یعنی ان کے عوض ہمیں پیسے ملتے رہے، تو حکومتیں پیسے لیتے رہے اور قوم کو یہ کہ تنہا چھوڑ کے یعنی ان کو کہا کہ آپ خود مزدوری کریں۔ مہاجر کو تو تم ایک جگہ پہ رکھو گے، ان کو گھر مہیا کرو گے، کھانے پینے کے لیے دو گے، کپڑا پہننے کے لیے دو گے، سر چھپانے کے لیے جگہ دو گے، انہوں نے کل آسمان تلے سب کو چھوڑ دیا۔ جو پیسے آتے رہے وہ ایک آتے رہے۔ اگر مہاجر نہ ہوتے اور دنیا سے پیسے نہ آتا تو اس دور کی بات سوچ کہ وہ حکومت کیسے چلتی۔ تو اپنی حکومت چلانے کے لیے انہوں نے ایسے طریقہ اپنایا اور پھر ہم نے مزید کام کیا، اور وہ یہ کہ یعنی جس طریقے سے ان کو ہم نے کھلی چھٹی دی اور ان کو ناراض بھی کیا، تو پھر ہم نے ان مجاہد سے طالب بنائے۔ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنتا رہا، تو ہم کیوں یہ سوال کریں کہ دہشت گردی کیوں ہے؟ یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی وہ بھائی چارے کے بنیاد پہ آئے، کیوں کرائے؟
مجھے چونکہ سوال بڑا مشکل ہے، میں پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں کرائے؟ اس لیے آئے کہ کیپٹلزم کے ساتھ سوشلزم کے لیے نظریہ نہیں تھا کہ وہ اس سے لڑ سکے. کیپٹلزم کے ساتھ نظریہ نہیں تھا. کیپٹلزم تو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، سرمایہ بنانا ہے. لہذا کیپٹلزم کو ہم نے کمیونزم کے مقابلے میں، سوشلزم کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ دیا، ہتھیار دی. تو وہ یہ ہتھیار لے کے گئے اور اسی بنیاد پہ افرادی قوت ان کے پاس نہیں تھی، بڑے دور تھے، تو ہم نے مفت میں افرادی قوت بھی مہیا کر دی. تو اس دوران چونکہ یہ ہماری حکومتی پالیسی تھی کہ وہ یہاں پہ رہے بھی، ٹریننگ بھی حاصل کرے اور ان کے کیمپ بھی ہو اور یہی طریقے سے پلتے رہے. لہذا دہشت گردی بین الاقوامی ضرورت کے مطابق ہماری سرزمین پہ آئی. ہماری دولت چونکہ ان کی نظروں میں تھی اور کچھ حامی ہم نے بھر دی،